السلام علیکم دوستانو. هرکلی درته وایم د یو ال ټیچر یوټیوب چینل له لارې د انګلیسي زده کړې پروګرام ته. په دې هیله امید چې روغ او جوړ به وئ، په تیر شوي درسونو باندې به راتېر شوي وئ او زده کړي به مو وي او نننی نوي درس ته به تاسو تیار وئ. د نن ورځې درس چې دی هغه هم د مهمو جملو په اړه دی، کومې چې په ورځني ژوند کې استعمالیږي. خوږو ملګرو، نو راځو په درس باندې پیل کوو. خو مخکې له دې څخه چې په درس باندې پیل وکړو، له تاسو څخه دا هیله کېږي چې که چېرته تاسو زموږ په یوټیوب چینل کې نوي یاستئ او یو ال ټیچر یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړی درسره، نو د یو ال ټیچر یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. نو راځو په درس باندې پیل کوو. د مهمې جملې د سلسلې څخه لومړۍ جمله hurry up. hurry up. hurry up معنا بیړه وکړه. hurry up بیړه وکړه. دوهمه جمله come back. come back. come back واپس راشه. come back واپس راشه. او په دې باندې تاسو نوره مهمه جملې هم جوړولی شئ، لکه تاسو یو چاته وایئ come back to my home. واپس زما کور ته راشه. come back to the school. واپس ښوونځي ته راشه. او داسې نوره جملې هم ورباندې تاسو جوړولی شئ. بله جمله don't forget it. don't forget it. هغه مه هېروه. don't forget it. هغه مه هېروه. یعنې کوم شی ته یو چاته ښودلی دی، ورته وایئ چې هغه شی مه هېروه ته. don't forget it. هغه مه هېروه. او دلته تاسو کولی شئ چې نوره جملې هم په دې باندې جوړ کړئ، لکه یو چاته وایئ چې هغه زما ټلیفون مه هېروه. don't forget my phone. don't forget my phone. don't forget the car. موټر مه هېروه. don't forget the car. موټر مه هېروه. همدا قسم تاسو نوره جملې هم ورباندې جوړولی شئ، خو تاسو کوشش کوئ چې په دې باندې نوره جملې له ځان څخه جوړ کړئ، تر څو د دې سره مو تمرین وشي او دا جملې مو هم زده شي او نوره جملې هم تاسو له ځان څخه جوړ کړئ او هغه مو هم زده شي. بله جمله bring it with you. bring it with you. هغه د ځان سره راوړه. bring it with you. هغه د ځان سره راوړه. یعنې تاسو یو چاته کوم شی ښودلی دی، ورته وایئ چې هغه ته د ځان سره در سره راوړه. نو bring it with you. دلته تاسو کولی شئ چې نوره جملې ورباندې جوړه کړئ، لکه bring the pen with you. د ځان سره قلم در سره راوړه. bring the pen with you. قلم د ځان سره در سره راوړه. bring the bread with you. bring the bread with you. د ځان سره ډوډۍ هم در سره راوړه. د ځان سره ډوډۍ در سره راوړه. داسې نوره جملې هم کولی شئ چې ورباندې جوړې کړئ. بله جمله you are very heavy. you are very heavy. ته ډېر دروند یې. ته ډېر دروند یې. یو څوک چې د زیات وزن څښتن وي، یعنې زیات وزن لري، نو دا جمله د هغې لپاره استعمالیږي. او موږ تاسو کولی شو چې یوازې د شخص لپاره نه بلکې د هر شي لپاره استعمال کړو. لکه موږ تاسو وایو چې لکه زه یوه بله مهمه جمله درته ورباندې جوړه کړم، تیږې ته سټون ویل کېږي. سټون. اوس تاسو ګورئ زه په سټون باندې یوه جمله درته جوړوم د همدغې جملې په مرسته. This stone is very heavy. This stone is very heavy. دغه تیږه ډېره درنده ده. دغه تیږه ډېره درنده ده. تاسو کولی شئ چې په دې باندې نوره جملې له ځان څخه جوړ کړئ، تر څو تمرین مو ورسره وشي. بله جمله you are very fat. you are very fat. ته ډېر غټ یې. ته ډېر غټ یې. له غټ څخه مطلب یعنې غوښه لرونکی، یعنې زیات وزن لرونکی، زیاته غوښه لري. ته ډېر غټ یې. you are very fat. ته ډېر غټ یې. او دا ما دلته درته you are راوړی دي. تاسو فقط په همدې you are باندې اکتفا مه کوئ. تاسو کولی شئ چې د ضمیرونو او تبادله رابدل کړئ. په دې باندې نوره جملې هم جوړولی شئ، لکه ما درته you are راوړی، تاسو په دې باندې جوړه کړئ چې he is very fat.
هغه ډېر غټ دی. he is very fat. هغه ډېر غټ دی. they are very fat. دوی ډېر غټ دي. همدا قسم بیخي زیاته جملې ورباندې جوړیږي. بله جمله that man is too tall. that man is too tall. هغه لرې سړی چې دی هغه ډېر اوږد دی. یعنې زموږ څخه یو څوک بیخي لرې دی نو د هغې لپاره that man is too tall. هغه لرې سړی ډېر اوږد دی، ډېر جګ دی. نو تاسو خوږو لیدونکو کوشش کوئ چې د دغه جملې په مرسته تاسو نوره جملې جوړې کړئ. فقط دغه جملو تاسې مه پرېږدئ چې بس همدغه جملې تاسو دغه هم زده کوئ، خو کوشش کوئ چې نوره هم په دې باندې جوړه کړئ. که به نوره نه کړئ جوړه نو دا خو باید خامخا تاسو زده کړئ. او د دغې د زده کړې طریقه ما بار بار درته ښودلې ده چې تاسو داسې کوئ چې دغه جملې کتابچو ته کاپي کوئ، په کتابچو کې لیکئ او له هماغه ځایه بیا تاسو ښې زده کولی شئ. نو دوستانو دا په همدغه ځای بس کوو. خدای دې وکړي چې تاسو راڅخه ستړي شوي نه وئ. او د انګلیسي زده کړې د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل هوم پیج ته مراجعه وکړئ. هلته د انګلیسي زده کړې پوره کورس پروت دی. تاسو هلته کولی شئ چې له هغې څخه مستفید شئ. درس په همدغه ځای باندې بس کوو. ویډیو راڅخه اوږده شوه. خدای دې وکړي تاسو راڅخه ستړي شوي نه وئ. او د اوس لپاره ماته اجازه راکړئ. ما په دعاګانو کې درسره یاد لرئ. د الله په امان and thank you very much for watching the video.